شیرخان ته په هندوستان کې د هغه د قد برابر کوټه نه پیدا کیږي. شیرخان څوک دی او ولې هندوستان ته تللی؟ سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. هند ته د افغانستان او ویسټ انډیز لوبو لیدلو لپاره له افغانستان نه ورغلی شیرخان هلته له سختو مشکلاتو سره مخ شوی دی. نوموړی چې د دواړو لوبډلو له لومړۍ سیالۍ مخکې لکنو ښار ته ځان رسولی، په هوټلونو کې د خپل قد عمره جګه کوټه او کټ نه دی پیدا کړی، نو ځکه په دغسې ستونزه او مشکلاتو کې راګیر شوی دی. له ډېرو منډو ترړو وروسته چې هغه بیا هم نه دی بریالی شوی، نو د پولیسو حوزې یا تاڼۍ ته ورغلی او خپل مشکل یې ورسره شریک کړی. د لکنو پولیسو د هغه لپاره په هوټل کې د کوټې پیدا کولو کوشش شروع کړی او اخر یې هم یو هوټل کې ورته کوټه نیولې چې ویل کېږي تر 200 زیات کسان ورسره په بدرګه هم ورغلي دي. شیرخان چې 8 فوټه او 2 انچه قد لري، یو له ډېرو جګو کسانو څخه دی او د کرکټ سخت مینوال دی. شیرخان هغه وخت ډېر مشهور شو کله چې د یوې لوبې پر مهال په پوړو کې ولاړ او کیمرو راواخیستو. لکنو کې د هوټل مسؤل ویلي دی چې د شیرخان د قد کوټه او کټ دوی نه لري. هغه وایي چې د ده لیدو ته 200 نه زیات کسان هم راغلي او چې څوک خبرېږي نو یو ځل یې لیدو لپاره راځي. په ټولنیزو رسنیو کې د شیرخان انځورونه لاس په لاس کېږي چې هغه له پولیسو سره ولاړ دی. همداراز د هند ډېرو رسنیو هم پرې رپوټونه جوړ کړي دي. مخکې ویل شوي وو چې هغه ته هوټل کې له دې امله کوټه نه وه ورکړل شوې چې ډېر خلک یې لیدو ته راځي، خو وروسته وویل شو چې د هغه د قد کوټه او کټ نه پیدا کېږي، نو شیرخان ځکه له مشکلاتو سره مخ و. خو د اندېښنې خبره اوس ځکه نشته چې د لکنو پولیسو د هغه لپاره په یو هوټل کې د کوټې بندوبست کړی دی او د مرستې لپاره ورسره ولاړ دي. قدرمنو دوستانو، مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. دا و د شیرخان په اړه معلومات چې د هغه عکسونه او تصویرونه په رسنیو او سوشل میډیا ښکته پورته کېږي. غوښتل مو دغه معلومات تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ ویډیو در سره خامخا لایک کړئ او له نورو معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.